بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام هنداره سره زې مساسو قربا لحاظ علي د پاکستان ټلویزیون سنټر پیښور دی او تاسو ته پته ده په دې پروګرام کې مونږ د صوبې سره تعلق لرونکو مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوو. عمومي توګه سیاست یا د سیاست سره تړلې حکومتونه جوړیږي، حکومتونه ورانیږي، بجټ پاس کیږي، خو د دې سره زمونږ د عام سړي هم د ژوند بلها مسلې دي. عام انسان وي په ژوند کې ښه ټیک ټاک روان وي، خبر شي وای دته جی هارت اٹیک وشو، سم دم روان وي، اوس خلک وي ما سره روټۍ خوړه سو، کوي ما سره اوس روانو سو، کوي ما سره پرون په بازار کې ملاو شو، ښه ټیک ټاک وي. د زړونو رنز یا د زړونو د بیماریانې د کمیدو په ځای باندې ورځ تر ورځه زیاتیږي. آیا د دې د زیاتېدو وجه څه ده؟ زموږ د خوراک ایشو ده، زموږ د خوراک نورې مسلې دي که نه؟ زموږ د صحت د برقرار یا د قایم ساتلو لپاره چې کوم بنیادي لوازمات دي هغه موږ پرېښي دي. د دې علاج به څه وي او د دې علاج په څه رنګه کېږي؟ په دې باندې نن خبرې کوو. زما سره د خیبر پښتونخوا د زړونو ځوان ډاکټر دی، خو ډېر ستر ډاکټر دی، ډاکټر یاسر بلال، چې په پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي پی آی سی یو ته عمومي توګه یادېږي، په حیات آباد پېښور کې دی، په هغې کې دی. ډاکټر یاسر بلال صاحب ډېره زیاته مهرباني. السلام علیکم. مهرباني سر، ډېره مهرباني. مونږ د دې وجې نه نن ډسکشن ونه کوو، وایو چې صرف هم ستاسو سره خبرې وکړو. لومبی خو راته دا ووایئ، مونږ خو چې کله نا کله په دې وجود کې د خېټه کې چې پارځي کې درد راشي نو زیاتره خلک وایي د معدې درد دی، د بیا وروسته خبر شي جي وایي د خو زړه باندې دغه هارټ اټیک ورته راغلی. یو عام سړي ته به څنګه پته لګي په یو اسانه طریقه راته لګي چې هغه کور والا ته یادي د چیر واقعي د په ده باندې د زړه داسې څه هغه تاسو مونږ چې هارټ اټیک یا د زړه څه دوره پرې راغلی ده؟ بالکل، دا ډېر جنون کوېسچن دی، ځکه چې مریض ته پکار دی چې پته ولګي چې کم ټیپیکل چیسټ پین مونږ وایو چې کم زړه سره تعلق وي. جی هغه داسې وي چې کله مریض ته په سینه په دې سینه کې په مینس کې یا ګس اړخته یا ګس لاس کې په ګرځېدو باندې یا په ناسته باندې یا کله کله مریض ته په خپل مرۍ کې یا په دې جامه کې تکلیف ورشي. ټیک ده. دا اکثر کله په ګرځېدو باندې کې کله اچانک چې راشي په ناسته راشي نو بیا عموما دا ښکاري چې مریض باندې چېرته اټیکونه دی راغلی. ټیک ده. کو په ګرځېدو راځي په مریض باندې په سینه باندې مینس کې درد راځي، ګس اړخته په لاس باندې یا په جامه باندې یا په دې مرۍ باندې درد راځي، په نه ګرځېدو په ناسته باندې کښېني نو مریض ته پکار دی چې لږ په ذهن کې سوچ وکړي چې راته زړه سره خو نه دی تعلق. ټیک ده. او که په ناسته راغی ورسره په سینه باندې ډېر زیات درد راغی، خوله ورسره راله، په درد سره الټی ورته رالی، نو مریض ته بیا زیات شک پکار دی چې چېرته اټیک خو نه دی. ټیک ده. اکثر مریضان داسې هم راځي چې کم خوراک وکړي او ګرځي وایي معده باندې مې درد شو، بالکل، یا چې ګرځي خاص کر چې خوراک وکړم ډاکټر صاحب لږ وګرځم په معده مې درد شي. بالکل. نو دغه هم انسان ته شک ورکوي چې آیا دا چېرته زړه سره تعلق خو نه دی د درد والا. نو دې په طریقه باندې چې کم دا ټیپیکل مونږ دې ته وایو چې کم ډاکټر واوري دا خبره نو هغه لږ شانتي خپل غوږونه کوله او کې سترګې دغه کې چې زړه خو نه دی. دا ما چې کوم وایي چې سینه به مینس کې راشي، ګس سینه باندې راشي، ګس لاس ته لاړ شي، یا په مرۍ کې یا په دې جامو باندې لږ تکلیف راشي. یو د مرۍ عام خلکو ته تکلیف یا مرۍ خراب تروټ انفیکشن چې دا انسان ته خدا یکدم راځي که نه؟ داسې لږ د دې وضاحت راته وکړه. د کوم اټیک نه خو یکدم راځي. ټیک ده. تا چې کله مریض راشي هغه وایي چې ډاکټر صاحب زه بالکل ټیک کوم، لاسې بس په کټ کې ملا شوم یا شپه اوده وم، په دې سینه باندې مې ډېر بوج راغی جی او ورسره خولې خوږې شوم جی، داسې وګرځېدم خو ټیک نه شوم. ټیک ده. اکثر مریضان په دې باندې یو دوه شپې تېرېږي، دا تکلیف وایي چې ته معدې تکلیف نه وي، چې لاړ شي نو بیسیکلي هغه باندې غټ اټیک تېر شوي وي، هغه بیا ډېر لیټ شوي چې کوم علاج هغو ته پکار دي چې 6 غنټو کې دننه میلاو شي. ټیک ده. هغه اکثر په هغې باندې لیټ شي. نو چې دا علاج چې لیټ شي د دې به څه نقصان وي؟ څه لږ دا وکړي، ځکه چې عمومي توګه مونږ د خپل صحت نه معذرت سره مونږ ډېر لاپروا یو، بلکې صفا خبره ده مونږ تاسو کوم علامات وایي نو د دې نه اکثر زمونږ د مشرانو دغه دی یاره په معدې بوج دی سپیرکۍ وله ورکړه د دې سره به ټیک شي او جي دا. خو تاسو خو چې دا کوم علامات وایي چې د سینې درد بیا خاص کر ګس اړخ ته چې دا لاړ شي یا په ګس لاس درد راشي. جی دې کې کوم سوال تاسو وو چې سوري دا تاسو زما سوال دا دی چې یاره نقصان صحیح د دې که لیټ لاړ شي عام سړي ته بعد پړومبي ځل او په وروسته تلل کې دې کې څه نقصان؟ اټیک کې دا دی چې دې کې زموږ سره دوه قسمه اټیک وي. یو څنګه وایي په چې معمولي اټیک راغی، جی ټیک ده، یو دې کې غټ اټیک وي. ټیک
غټ اټیک دا وی چې د کم زموږ د زړه د پټي دي دا خو اصل کې مسل دي کنه کم د بند مسل دي بالکل دې ته چې وینه بند شي نو څنګه چې وجود باقی مسل خرابېږي دا شان زړه مسل هم خرابېږي ټیک ده نو دغه مسل چې کله دې ته وینه بند شي د مسل د پټو ته نو دا پټي بیا خرابېږي او دا پټي تر وینه کولول په 6 غنټو کې دنه دي کې غټ چې کله غټ اټیک وشي ټیک ده دا چې 6 غنټو کې په کار خو چې په 9 منټ کې وشي ټیک ده خو خیر موږ له 3 نه 6 غنټې میکسیمم ورکو خو په کار چې نیمه غنټه کې مریض ځان 9 منټ کې مریض ځان ورسوي ټیک ده جی او دا وړو کې نو دی کې دا وی چې کله نقصان وشي نو بیا کم چې غټه ټیک وي او مریضان باندې لیټ کو نو بیا هغه زړه نقصان ورکړي شوی که بیا ته علاج وکې نو بیا وشي خو هغه زړه چې کم مړ پاتې شي نه مړ پاتې شي ټیک ده هغه بیا نه راځي ټیک کم وړو کې اټیک وي هغه داسې وي چې مریض باندې دا شان تکلیف راشي او چې بیا ولا په وینه باندې پته ولګي کله اکثر ای سی جی کې چې غټه اټیک هغه په ای سی جی پته ولګي ټیک ده وړو کې اټیک هم په ای سی جی پته لګي خو نه زیات هم دی وینه ټیسټ کو ټیک ده چې په ای سی جی کې خاص فرق نه وي یا کم چې غټ اټیک والا علامات پکې نه وي مونږ وینه ټیسټ وکړو چې دا وړو کې اټیک دی ټیک ده ټیک ده نو مریض ته مونږ وایو چې تاسو ته په ټایم باندې انجیوګرافي ضرورت دی ځکه چې تاسو یو اټیک راغلی دی ټیک ده په کار چې انجیوګرافي وشي چې تا غټ اټیک در باندې بل را نشي ټیک ده جی دا غي د پر بیا مونږ هغه انجیوګرافي لګو انجیوګرافي وته تا کو او چې بیا څنګه تا ورغونه بیماری راځي هغه مطابق ته مونږ علاج دا کوو اوس خو علاج تاسو په حیات آباد کې پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي د پاکستان په غټو د زړونو هسپتالونو کې یو دی اوس خدا د پېښور 400 یا د مردان خلکو ته صحه ده پورې اسانه ده چې هغه که هارت اټیک وشي تاسو چې کوم د 90 منټ یادوي یا د 3 نه د 6 غنټو پورې یادوي هغه کې خو رارسي خو یو مریض په بنو کې دی یو مریض په سوات کې دی په دیر کې دی نو هغه ته چې داسې هارت اټیک وشي نو ابتدایي هغه ته چرته تلل پکار دی دې کې اویرنس پکار دی کنه جی ما کتلی دي چې زنګ چې کوم دا ډاکټران دي په کوم سنټر کې کار کوي لکه تاسو خو سواد غټه سنټر یاد کو کې دي چې دا یو کلی کې چرته وي ټیک ده نو کلی کې زنګ سره ماشاءالله ډېر ښه ډاکټران ناست دي چې کومه ته چې راشم زنګ خو ډېر غټ ریفرل سنټر دی نو خو پاکستان کې د کې پی کې خو پوره دی ایون ګلګت نه افغانستان نه هزار نه کشمیر نه ته مریضان راځي ټیک ده نو هغه کې اکثر هغه ته یو انجکشن ملاويږي چې کم اس کی وي هغه ته ملاو شوی ټمپرری هغه د پاره چې د هغه ټیک نه بچي ټیک ده هغه دومره موقع ورکي چې د راو رسیږي د دې د دورانیه سیوا کې هغه د رګ بیسیکلی کلاو کې د یو انجکشن سره د وین ډیر نه راکول ول انجکشن چې وختي د انجکشن د رګ کې چې کم کلاوډ جوړ شوی هغه کلاو کې خو پر رګ کې خپل بیماری وي ټیک ده ځکه چې دغه رګ کې بیا د کلاوډ جوړېدل خطر شته ټیک ده ځکه چې د وینې کې د انجکشن کلاوډ ختم کی څنګه چې زموږ وجود باندې چې د کلاوډ جوړ ټایم سره ختم شي لاړ شي ټیک خو دغه بیماری وجود کې د وینې د جماوېدل دي جماول دي بیسیکلی ته جماول ویني دا جماول چې دا وینه جماول چې کیږي د ختمه کی ټیک ده خو بیماری په خپل زیوی په دغه کې بیا ته وینه جم کېدل خطر وي دغه مریض لاړ شي ځان دي هسپتالونو ته ورسي او بیا ولا مونږه انجیوګرافي وکړو دا تاسو چې ویل چې ریفرل کیس مطلب تاسو د مختلف هسپتالونو لکه تاسو ته فار ایگزامپل یاد کما دیر دی دیر خو ټیک د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال کې خو بادا سيزونه خو په دیر کې چې کوم سایډونو ته واړه واړه ځای نه دي چلته چې کیټګری ډي هسپتال دی چلته چې بیسیک هیلث یونټ دی آیا د انجکشن تاسو چې کوم یادوي دا عام ملاويږي دا نن سبا په کلو کې چې کوم هسپتال لکه سره بټخېله شو دغه هسپتال نه کې دا ټول انجکشن ملاويږي او غټ هسپتال لګي او مریض ته ملاويږي ټیک ده او ما خیال چې دی کې لکه پراپر هیستوري د مریض نه واغستلی شي دی کې وسو 500 سوال نه دي ښه چې هغه سوال نه مریض ته وشي چې کم خطر د انجکشن لګول نه وباسلی شي ټیک دی نو هغه بیا لکشاني مونیټر کول غواړي او ما خیال چې مریض کو په خپل کې یو ځان دی غټ هسپتال تر رسولو کې دومره دغه باندې ویل په رش په دومره نه زموږ د کلونه کې کنه ټیک دی دا خو شهرونه یل ترش ډیر ټایم لګيږي مریض رسولو کې کنه ټیک دی نو ایزینو کې نو لکه زم سره دا انجکشن نن سبا ډیر ملاوي عام ملاوي په بازار کې ملاوي بازار کې هسپتال نه کې ملاوي ښه وزارت من خو کله نه کله ورو د ډاکټران چې څوک د زړه لګ بیماری نو دې لیکلي چې تاسو د اسپرین دا ګولای دا مومیتو غزان سره ساتي د جبین اعلان دي لکه دا وضاحتو کې دا موږ ویل خلکو سره بلکې څوک چې زړه بیماری نو غزان سره یو دوه درې ګولای په دې جیب کې ریګولر ساتي لکه دې وضاحت هغه دا چې چې لکه تاسو څنګه خبرو کړل خپل تاسو خبرو کړه اوس یو کلی کې هسپتال دی اول ته ډاکټر ناشته او سره دا انجکشن وغیرہ نشته
نو دې کې بیا چې هغه له وګوري چې مریض ته تکلیف هم هغه شانته دی کم زړه والا دی هغه ته په ای سی جي کې ښکاري نو والا کم از کم 4 ډیسپرین ګولۍ 4 ول دا نور قسمه کلوپیډوګرل ګولۍ ورته والا ورکړي او ورته وایي ځان زر یو هسپتال ته رسوه چې کوم د ایزي کلي علاقې غټ هسپتال وي هغې ته ورسوه جی او یو چې مریض چې داسې په سینه باندې درد راشي نو هغه ته وایي تیر انجسټ ګولۍ جبې لاندې کېدی که نه د هغې سره وختي آرام راتلو جی ورته میلاو شي نغیم د زړه د وینه نری کوي نه هغه بیسیکلی د زړونو رګونه لږ کولاوي چې زړه ته وینه راتلل شو زیاته شي ټیک دی دا د وینې رګونه د زړه رګونه کولاول کوي چې وینه لږ سیوا شي جی تاسو او باقي دغه 4 ګولۍ چې ورته وایي اسپرین 4 روټین کې ویلجلی یو ګولۍ خوري یا 2 ګولۍ خوري خو دغه ټیم کې مریض ته وایي چې ته یو 4 ګولۍ خوره 4 ولا نور ورکړي چې ته ورته وایي چې ځان کلي ته ورسوه چې هلته لاړ شي غټ هسپتال ته ورسوه خو تاسو ویللی چې هر سړي باندې بیماري راشي او کېږي اوس یو سړی ټیک ټاک دی هغه د زړه د بیمارۍ نه ځان بچ کولی شي چې لږ د دې نه مخکې راته هغه چې کوم پریمپټ سټرایک دی هغه راته تاسو سیټ کوي چې یاره زه به تاسو ډېر ښه ډاکټر یم ماشاءالله خو زه نه غواړم چې زه تاسو زما ټریټمنټ وکړي تاسو به زما ټریټمنټ هله کوئ چې زه کله بیمار شم نو د دې بیمارۍ نه په مستقله توګه د بچ کېدو دپاره یو عام سړي ته څه پکار دي اصل دې کې زموږ چې کوم پرایمري پریونشن دی ته وایي که نه جی جی په هغې کې یو سیکنډري م راته به ووایي جی جی بالکل په هغې کې یو 5 شپږ خبرې دي چې ډېر ضروري دي ټیک ده هغې کې یو دی لایف سټایل ستا لایف سټایل څنګه دی د ژوند زموږ روزمره روټین معمول زموږ څه دی روزمره معمول څه دی آیا مونږ ناسته والا کار ډېر کوو مونږ ګرځو نه په روټین کې مونږ بالکل ناسته والا کار دی ګرځو را ګرځو نه ورزش نه کوو ناسته والی یو کار شو دویم زموږ خوراک کم قسمه دی آیا مونږ ډېر غوړو والا خوراک استعمالو خاص کر د بهر والا خوراک دی چې نه هم غوړو کېږي لکه بازارونو والا او هغې کې بل دا چې دا غوړي بار بار استعمالیږي چې کوم غوړي بار استعمالېږي هغې نه نور هم خراب شي ټیک شو یو خو ساده شو جي دریم دا دی کم سیګرټس کې څوک چې چا بلډ پریشر سی وایي یاره جی په سوشل میډیا خو خلک چلی دا پلانکې کس چې کوم دی دومره مودې نه سیګریټس کې د 93 سال عمر د پلانکې چې کوم دی د ټک ایکسرسایز نه کو د دومره کال عمر یو بل پکې راشي چې هغه چا ایکسرسایز کو هغه په 31 سال مړ شو بل چې چا کوم کې کو هغه د خوراک احتیاط کوي آیا دا څه قصه ده سوشل میډیا باندې خو یک راځي کنه یو کیس راشي بل کم چې دا باقی باندې اثر شوی دی هغه باندې څوک کمنټ نه کوي ټیک ده لټ سپوز تاسو چې ته پیپړو هسپتال هغه ته لاړ شئ زموږ د زړونو هسپتال ته راشئ تاسو مریضان وګورئ چې زړونو تکلیفونه سره یې رګونه بند وي تپوس ته وکړئ نو زموږ اکثر مریضان ته شوګر ډېر لایټ اخلي بالکل بلډ پریشر هغوی نه چیک کوي چې انلیس هغوی باندې چېرته اټیک راشي یا څوک بل اپریشن دپاره ضرورت دپاره لاړ شي سوپر چې موږ ته ډاکټر نه ویلي که نه جي جی موږ خپله بلډ پریشر نه چیک کوو نو دې کې د شوګر مریض چې دا بیسیکلی زه خو مریضان ته وایم چې دا یو دیمک دی دروازو کې دننه پاس نه خو دروازه ډېره ښکلې ښکاري ام الامراض ویلې د مرضونو مور ده دروازه خو لرګي خو د پاس نه وخی خو دننه ټول وینو خوړلي نو بیسیکلی شوګر هم داسې زموږ رګونه خراب دی نو دې کې شوګر شو ځینې خانداني وي ته که هر څه وکړې ته خپل ورزش کې ته سګرټ نه څښې ته شوګر خیال ساتې لایف سټایل ښیي ته خوراک خیال ښه ساتې خو ځینې بیا خانداني هغې ته موږ جنټیکل وایو زموږ په انګلیش ژبه کې ورته وایي ته نان موډیفایبل فیکټرز وایي او کم موډیفایبل چې کوم موږ کم چینج کولی شو موږ ورزش کولی شو موږ خوراک به چینج کولی شو خوراک تاسو په خیال څه پکار دي لکه نارمل هیلدي خوراک کې زموږ سره چې کم آیل کې پخیږي کم سبزي والا خوراک شو دا نه چې تاسو دغه مه کوئ هر قسمه خوراک موږ باندې مریض ته وایي تاسو خورئ خو دغه باندې اوس یو مریض دی هغه بهر خوراک کوي کور کې چې کم سالن پخیږي ټول نه هیلدي خوراک دی او بالکل ځکه تا ته پته ده چې آیل کې پخ شو فرش پخ شو بهر چې تاسو کم خوراکونه کېږي خاص کر غوړو والا موږ ته نشته پته چې آیا غوړي یو پیره کم غوړي استعمال شوي بار استعمال شوي دي نو دغه حوالې سره دغه کور کې چې کم سالن پخ شو ایون غوښه پخه شوه کم چرګ پخ شو کم سبزي پخ شوه دال دغه هر څه خوړی شي ټیک ده دغې هغې اثر نشته خو ډاکټر صاحب تاسو وختي ویلې چې دا بعضې خوراکونه بار ګرمیږي نو موږ په دې کور کې هم دا سالني اکثر په بعضې وخت کې 2-3 ټیمه واوړي راواوړي اصل کې دي کې خو غوړي دي که نه موږ خو بیسیکلی مطلب د غوړو نه دی غوړو کې بیا اکسیډیټیو پروسس کېږي هغه څومره چې اکسیډیشن کېږي نو عمر آی کې یعنې څومره چې زیاته پیره ګرم شي نو دا خوراک هغه غذایت طریقه فری ریډیکلز هغه شیدونه جوړېږي چې کوم خپل ژبه کې ورته وایي نو هغه نقصان ورکوي
ټیک شول. او دا اصل کې غوړو وال چې هغه سچوریټډ فیټ نه هغه اکچولی وجود نه ښه. خو یو اکثر موږ دا هم لیدلی چې تاسو وختي د شوګر د بیماري یاد کړه نو چې کله ډاکټر سره ورشو هغه راته وایي چې 40 کال نه سوا شو نو د شوګر ډیر زیات خیال ساتي او دا غي خیال داسې ساتي چې ورزش خامخا کوي کم از کم کیلومتر 2 پیدل تک کوي تاسو روټۍ نه پس چې کوم دی واک کوي دا اوس دا راته وایي د دې زړونو د بیمارو دغه چې کوم دی د حساب کتاب دی د دې څه د عمر شته که نشته که نه دا په ماشومانو هم راځي. ماشومانو کې ډېر کم وي زموږ چې کوم احتیاط هغوی ته هم پکار دی که نه ماشومانو کې ډېر کم وي خو کم چې ډېر هغه دې کې داسې بیماریانې وي چې کوم زموږ وجود کې کم ډېر مختلف قسمه کیمیکلز هغې وجې نه کم راتلی شي په کم عمر کې خو زیاتتر دا بیماریانې چې دي نو د 40s پلس بیماری ده خو نن سبا موږ ګورو چې موږ ته زیاتتر 30s کې مریضان راځي. ټیک ده. هغه موست پرابلی دا ښکاري چې د کم زموږ د لایف سټایل او خوراک او دغه وجې دي شوګر چې موږ نه خیال زو دغه بیماریانو وجه ده نو دغه سر راځي. دا راته موږ د کړایانې وغیره زموږ شوقیه یو آیټم وي ملګرو سره کینو دا سره آیا دا کړایانې وغیره چې موږ خورو او دا سیزونه کوو دا څنګه وي جی؟ زما ته اکثر مریض راشي که نه جی نو زه مریض ته یم چې مکمل پابندي ایون شوګر ډاکټر هم په چا باندې مکمل پابندي نه لګوي. ټیک مو خیر زړه ډاکټر وي هغه چې ماته چې لکه شوګر نه وته چې کم بخوري. ټیک شو یو چې نارمل خوري کم بخوري ډېر کم. ټیک نو زموږ چې لکه اوس مرګري دي خامخا بهر ته وځي سبا له واده دی فنکشن دی خلک وځي راوځي روټي دا روټ میاشت کې یو 2-3 پیرې لاړې مرګرو سره وخوړ ټیک ته اوس تا روټین بهر خوراک جوړ کړی زه بهر خورم نو دغه بیا وجود دپاره ښه نه دی. ټیک ده مطلب د دې شیزونو نه لږه ډډه پکار ده. ټیک شو. اوس دغه خو تاسو ویلې چې مطلب موږ ته خوراک او په دې شیزونو د ورزش څومره پورې تاسو لازمي کړی یو عام سړي فار ایگزامپل هغه عمر 40 کالو نه پورته شه تاسو د هغه دپاره د ورزش څه حیثیت دغه کوي چې دا واکو کې څه قسمه وکړي. موږ عمومي توګه یو سړی وایي چې ورزش هغه دی چې کوم جیم کې کېږي هغه دی نه علاوه هم دا بار چې کوم واک کېږي دا کې دا هم په ورزش کې راځي که نه؟ ورزش صرف جم نه دی. ټیک لکه اوس خلک جاب باندې سهار به جاب وي مازدیګر راشي ګنده لږ راشي ماښام ټایم کې ته نه واسه چې زه 6 بجې داسې یو واک کو یو سرکل کې چکر وامه یو 2-3 چکرې وامه. ټیک ده. دغه زموږ دپاره ورزش دی. ورزش جم والا ورزش نه دی دغه. ټیک ده. خو بنده لاړ شي ایکسټرا دغه فټنس دپاره دی. ټیک خو عام کس دپاره چې هغه بهر ته وځي 2-3 ملګري یوځي شي 100-15 واکو کې راوګرځي دغه زموږ دپاره ورزش ښه ټایم څه دی جی د دې ورزش دپاره؟ تاسو خو ډاکټران د بلا کینیډي او دغه پورې تللی راغلي یم څه ټایم تاسو سوټ کم مریض کم کس ته اسان وي ځینې کسان سهار به مونځ سره راپاسي په هغه ټایم کې ګرمي نه وي ګرمۍ کې څوک نور واک نشي کولی. ټیک دی. هغسې بیا یو چکر وي هسې خوله دغه کې خو ستړی شوی نه که زه ستړی ټیک ده. سهار سک مونځ نه راپاسو په هغه ټایم کې واک وکړئ بیا ماښام ټایم کې نور کم ټایم کې پرېوځي په هغه ټایم کې یو بنده واک وکړي. ټیک شو جی نو دغه ټایم کې روټین کې واک ته وکړي. مونږ په دې خوراکونو کې یو بل ایلیمنټ چې کوم هغه مالګه ده. آیا تاسو مالګې ته بعض خلک معذرت سره لږ ضرورت نه زیاته مالګه استعمالوي بلکې په هر څیز یې واچوي د به د هغې مثال داسې کوم لکه هندوانه ده نو په هغې باندې ښه ټیک ټاک مالګه ورولي په بل څه کې ما خو لا داسې ملګري مې لیدلي چې چیو کې د چینو په ځای مالګه اچوي. لږ راته دا ووایه د مالګه څومره پورې ښه ده بده ده که نه ده؟ نارمل مالګه استعمالول پکار دي. ټیک بل دا مالګه چې دي که نه موږ ته خپل مریضانو نه پته چاته نه وي پته چاته بلډ پریشر شته او کو نشته. ټیک ده. نو یوزولي بلډ پریشر والا کې بیا مالګه استعمالول چا چې زړه لږ معمولي کمزوري هغې کوم مالګه چې دی بیسیکلي اوبه راکاږي. ټیک ده. چې څومره اوبه راکاږي نو کم مریض زړه لږ کمزوري نو هغه بیا خو هغې دپاره مالګه زیاته نه وي ښه. ټیک دی. عموما بلډ پریشر دپاره هم بیا مالګه ډېره نه وي ښه. ټیک ده. نو هغې دپاره نارمل چې کم مالګه وي نو بس هغه بیا استعمالول نارمل پکار. اوس به راشو ډاکټر صاحب ستاسو هسپتال ته پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي دی ډېر غټ هسپتال دی ښه غټ یو نوم یې دی. یو عام سړی راتلی شي که نه ځکه چې د هغې بلډینګ ته خو بار چې سړی وګورو سړی وي چې دلته به ډېر ګران دغه وي ټریټمنټ وي دغه وي آیا واقعي ته داسې ده که نه؟ او بل ستاسو په دې هاسپټل کې زمونږ معذرت سره بیا به ووایم معذرت دا ټکه دی چې بعضې ډاکټران په دې خفه کېږي چې تاسو زمونږ خلاف څه لګې فار ایگزامپل زمونږ ډبګري ګارډن دی نو د ډاکټرانو مرکز دی نو هلته چې ورشي یو لیبارټري تېلېږي دې کې ټېسټ وکړه بل په دې کې ټېسټ وکړه بل په هغې کې ټېسټ وکړه نو هغه چېرته چې ساعت 3-4 بجې راغلی نو هغه 9:30 10 بجې په دې عامو ټېسټونو کې
هغه فارغ شي نو بیا ډاکټر ته کاغذ کیدی. آیا پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي کې داسې سنټرلایز سیستم دی که نه تاسو هم د ډبګرۍ په شان مریض له منډې ورکوئ؟ یو خو تاسو لاولنی کوېسچن وکړو چې دا بلډینګ څنګه ده که نه جی بلډینګ دا بیسیکلی سرکاري اسپتال دی. سرکاري دی دا ټول سرکاري اسپتال دی. ټیک آیا خیالي ساتلی کېږي؟ ډېر خیال ساتلی کېږي ځکه تاسو ګورئ تاسو پرایویټ اسپتال ښکاره کېږي. د روایتي سرکاري هسپتالونو نه ډېر بد لکه د هغې نه ډېر ښه دی. اکثر موږ ته ملګري راشي بل ځای نه هغه وایي دا خو ماته راښکاري چې زه پرایویټ اسپتال ته راغلی یم. ټیک خو هر شیز په خیال باندې کېږي. که تاسو کور ته لاړ شئ او که تاسو د خپل کور خیال ساتئ نه کور به 100 کاره پورې هم ښکلي ډېر خو چې خراب یې ساتئ نه به خرابېږي. په دې کې ډېر محنت دی د پوره ټیم چې کوم اسپتال کې کار کوي د صفایۍ د کوم ځای خراب شي هغه په ټایم باندې ټیک کېږي. دا ځکه یو پرایویټ لوک ورکوي. دویم تاسو ووایئ چې لکه دا زموږ یو ټرشي نه تاسو چې کوارټرنی اسپتال دی یو های لیول کارډیک اسپتال دی. ټیک نو دلته زموږ سره د ټرشري لیول نه بره دی کوارټرنی لیول اوکې تاسو ورته ویلی شئ. زموږ سره هر قسمه ټیسټونه اویلیبل دي. موږ خپل مریض ته زړه حوالې سره نه وایو چې تاسو د اسپتال نه بهر لاړ شئ. موږ خپل مریض چې کله یو ته راشي دا اسپتال خپل مریض اون کوي. ټیک موږ مریض ته دا نه وایو ته بهر ته لاړ شه د زړه حوالې سره دغه ټیسټ وکړه بیا راشه. ټیک د وینې نه حواله ته غټې ایم آر آی پورې زموږ سره د زړه حوالې سی ټي سکین تاسو کوئ؟ سی ټي سکین کوو. ایم آر آی د زړه ایم آر آی کوو. ټیک شو. ورسره چې کوم دی د نور جنرال چې کوم فار ایگزامپل د معدې ځکه چې زړه سره تاسو اکثر یو کوارډینیشن سیستم وي چې د نورو مرضونو سره نو هغه نور مرضونو ډاکټران هم تاسو سره په دې کې وي. زموږ د اسپتال دا سپیسیفیکلی سپیشلایزډ کارډیک اسپتال دی. ټیک دی جی. زموږ سره ټول خپل کارډیک والا چې کوم ډاکټران دي جی نو زموږ په دې کې باقي دغه والا نشته. نه باقي ځکه زما دا مطلب نه دی. فار ایگزامپل تاسو د میډیسن سپیشلیسټ دی کوم میډیکل سپیشلیسټ یو ته مونږ وایو چې دغه جرنل بلډ پریشر ګوري هغه ګوري نو دا خو تاسو سره وي کنه دا د بار نه چیک اپ د دې ضرورت نه کوي. زموږ سره ویجی دغه دا یو قسمه ډاکټر دا زموږ سره شته غیر حوالې سره ډاکټران چې کوم وګوري نارمل بلډ پریشر نارمل مریض ته تکلیف دی جی چې ورته ښکاره شي چې دا د زړه حوالې سره تکلیف دی نو موږ ته دغه شي او که نه ښکاري چې دا د معدې دی یا د زړه سره تعلق نشته نو بس چې کوم بهر زموږ سره خاص هسپتال نه باقي پېښور کې دلته موږ پی ډي څومره وخت وي عمومي توګه موږ د غټو هسپتالونو کې ګورو سهار د 8 والا ماسپښین 2 پورې 12 بجې ختمه شوي ډاکټر صاحب پاسېدلی خو 2 بجې لیکلي. آیا دلته سوي دي پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي زموږ او پی ډي ټایمینګ دی اوس هفتې چوټي ختمه شوه نو زموږ جمعې نه هفته پورې وي. ټیک مخکې جمعې پیر نه هفته وي. ټیک دی. مخکې پیر نه جمعې پورې نن او ایمرجنسي لکه دې وضاحت وکړئ. 8 نه 2 پورې زموږ او پی ډي وي او ټول ټایم فیکلټي اویلیبل. ټیک دی. او ایمرجنسي به څه پوزیشن ایمرجنسي زموږ 24 اور یعنی زه په اسانه سره ویلی شم چې که د زړه یو بیمار ماسخوتن د شپې 2 بجې ورځي نو ډاکټر وي که سهار 9 بجې وي نو ورځي. داسې زموږ په هسپتال کې زموږ یو منتلی میټینګ کېږي یا ټوایس ایرلی کېږي جی هغې کې موږ ډسکس کوو چې موږ د مریضان څنګه راغلي زموږ لکه تاسو څنګه زه کارډیک سرجري یم خو زموږ خپل کارډیالوجي کولیګ هم دي. ټیک ده. هغوی هره شپه سهار چې کله راشي نو هغوی خپل کیسونه چې کوم په 3 بجې راغلي وي هغوی دا کوشش وي چې کوم مریض ته اټیک راشي هغه د هسپتال دروازې ته راغی چې هغه په 90 منټ کې دننه ته هغه سټنټ یا پی سی آی انجیوګرافي شوي او د شپې په 3 بجې او که 4 بجې ټیک دی. د هغې دپاره خپل یو ډیډیکیټډ ټیم ناست وي. ټیک دی جی. چې د هغې بیا سهار اډیټ کېږي چې دا مریض څه ټایم راغلی و په 90 منټ کې. خو یو غټ ډاکټر خو بیا موجود وي که نه؟ بالکل موجود وي. ما ځکه وویلې چې عمومي توګه په علاج وغیره کې نو ما ډېر معذرت سره به بیا زه ووایم چې مریض هغوی داخل کړي خو بیا وروسته د هغې هغه پوسټ ایمرجنسي چې کوم ټریټمنټ نو هلته بیا داسې نه وي. موږ اکثر زه چونکې په خپله ستاسو د هسپتال سره ستاسو پیارو ته زموږ ډېره ښه کولیک وه نو هغې په ترو باندې موږ ته لږه ډېره پته ده چې یاره نو اکثر چې څوک بیمار شي چې په بل ځای کې موږ ته یار پی آی سی سره دپاره ده داسې ده. نه لکه تاسو زموږ تېر شوي هفته کې زموږ کوم کارډیالوجي کمباین میټینګ شوی زموږ ګرینډ راونډ بیسیکلي جی په هغې کې خپل کارډیالوجي دا کړی چې کوم مریض ته د کوم چې غټ اټیک سره راغلی نو هغه چې کله هسپتال ته انټر شوي ایون کو د شپې په 3-4 بجې وي هغه ته 60 منټ کې دننه ټریټمنټ ملاو شوی. ټیک شو. هغه ټریټمنټ دپاره مشر ډاکټر پکار وي. ټیک ده. نو په 60 ټریټمنټ دا یو غټ اچیومنټ دی. ما د خیال چې پاکستان کې داسې اچیومنټ بل هسپتال ځکه خو مې دا که وویل لیکن بالکل دا که مې وویل ټیک ده. مطلب عمومي توګه زموږ یو خیال دی چې یاره هفتې او اتوار پر خو په ډبګرۍ او په دې ځای کې ډاکټر نه وي
په LRH کې هم ډاکټر نه PIC کې مطلب زه دا یقین ساتم چې د زړه ډاکټر به ماته موجود وي. بالکل ځکه چې دې کې څنګه دې ته موږ وایي کال سیستم ټیک ده. په هفتې په ورځ باندې د سرجن کې ځي ما په هفته ما کارډیالوجي کولیګ کې زما بل کولیګ دی دې مطلب دا دی کو د شپې په 3 بجې مریض راشي هغه کنسلټنټ بوته ودن کوم غټه اٹیک سره راغلی شپږ 60 منټ کې دنه باغزي کوم وړو کې اٹیک سره مریض به کتلی کی. ټیک ده. نو دا زموږ یو کوارډینیشن دی او دا لکه ډیر یونیک لکه دټس ون اف د ډیر خدای بالکل پاکستان. زه غواړم خدای پاک د زړه د مرضونو صدیق کې چا ترازی نو زم چې د پېښور انسټیټیوټ اف کارډیولوژي چې په حیات آباد پېښور کې PDA بلډینګ سره ده دلته راتللی شي که څوک هم په ګوګل کې ورکی PIC او نو د ګوګل میپ کې به پخپل به کې خيري را رسي پېښور انسټیټیوټ اف کارډیولوژي ورکه ما خیال ټول نه په ټاپ باندې باغ راځي. بالکل اوس قدرت دا لګوي چې تاسو وختي ویل چې موږ سره یو کارډیولوژیست یو راته کارډیک سرجن وي نو تاسو وختي مې چې کارډیک سرجن دي سرجن نه خو پته لګي چې دا فرق پدې کې څنګه کارډیولوژیست کې او په کارډیک سرجن کې څنګه چې زموږ سره مېدې ډاکټران وي هغه مېدې والا خېټې ډاکټران وي چې کوم کې مېدې والی هغه اپریشن نه کوي او بیا د خېټې سرجنان وي چې کوم د خېټې اپریشن یې کوي. دا شان زموږ سره په زړونو کې داسې وي چې کزینې کې مریض ته زړه اپریشن پکار وي هغه د لپاره موږ سرجنان وي چې کم مریضان ته سټنټ وي یا ګولۍ وي چې کم ته اپریشن سره تعلق نه وي هغه بیا زموږ کارډیولوژي چې کوم کولیګ دي هغه بیا تاغي علاج کوي. ټیک ده. نو دغه فرق دی چې یو سټنټ یا ګولۍ دغه علاج دا کې موږ اپریشن طرف سټنټ والا چې کوم وی هغه ته کارډیولوژیست ویل کی بالکل او چې کوم اپریشن والے وی هغه ته فرق دی کې څنګه وي. یو هم سوال کسړیو کی چې زړونو باندې خود دوه تکلیف راغلی دی او جی لاول انټری چې کم کیږي کنه جی موږ ته هغه مریض راځي چې کم کارډیولوژي زموږ د لپاره تشخیص کړي. ټیک ده. چې دا انجیوګرافي شوي تا ایکو کړي او وی چې دی کې د ویل لیکيږي یا ویل بند یا دا انجیوګرافي شي رګونو کې مسله ده جی هغه وی چې دی ته اپریشن ضرورت دی موږ تراشي موږ ولا بیا تاغي مطابق اپریشن وکړو. یعنی به تاسو پته لري چې د کارډیولوژي سیرل پکار دی کنه د کوم دی سټنټ پاس کول پکار کنه د ټریټمنټ کې دي شي بعض وخت تاسو د دوانو په منځ کې چې نه څوک سټنټ لګي او نه د چا سینه وشلولې کیږي د دوه په منځ کې څه ټریټمنټ کیږي مطلب بالکل دوايانې چې خوري او بالکل دوايانې هر مریض د لپاره درې قسمه علاجونه دي چې مریض ته وایم جی یا ګولۍ دي جی یا سټنټ دی یا کارډي اپریشن دی. د قسم هر مریض د لپاره نه سټنټ وي هر مریض د لپاره نه بایپاس اپریشن وي هغه د لپاره ګولۍ وي. جی ټیک شو. هر مریض د لپاره خپل علاج دی دا علاج موږ د مریض په مطابق باندې وایو. ټیک دی چې کوم مریض د لپاره کم علاج خدي یعنی دا تاسو ماهرین په دې باندې رائے قائمه کوي چې دا اوپن هارت سرجری ته پکار دی د سټنټ پکار دی کنه دا لږه مودا په دوايانو ساتل پکار. بالکل اوجي دا څه دی بالکل اوجي. ټیک اوس خو دا راته خو تاسو په هسپتالونو کې عمومي توګه همنګ د زړونو دوانه یو ډاکټر ګڼو چې کوڅوک د شلاولو سینه شلې او کوڅوک سټنټ پاس کوي. خو تاسو په هسپتال کې موږ دا موریدلی دي چې دلته د ماشومان هم د زړونو ډاکټر وي. بالکل اوجي جی د ماشومان زموږ سره خپل پراپر ټیم دی څنګه چې د مشرانو ټیم وي چې کوم کې کارډیولوژي او کارډیک سرجنان وي دا شان ماشومان هم پکې موږ ته توای پیرس کارډیولوژیست. ټیک دی جی. د ماشومان د زړه ډاکټر مطلب دا دی چې ماشومان کې هم دا بیماری شته. او جی بالکل شته. خو ماشومان بیماری او تلوي بیماریانو کې فرق دی. ټیک ده. دا غي خپل قسمه بیماریان دي تاغي خپل زړه ډاکټران دي چې کم تاغي ایکو کوي او بیا خپل سرجنان دي چې تاغي اپریشن کوي. ټیک دی جی. د مشرانو خپل اپریشن علاجونه دي. د ماشومان کم بیماریان چې لکه شپږ میاشتو ماشوم یو کال ماشوم د 300 کالو ماشوم چې کم بیماریان وي جی اته مشران د بیماریان نه مختلف وي. ټیک دی جی. هغه جی هغه علاج به مختلف وي څنګه چې د مشر د لوی علاجونه لوی علاجونه مختلف وي. ډاکټر صاحب تاسو ډیر په خپل خو اخیری پړاو د زمونږ پروګرام لږ راته په اخیری حصہ کې وایي زه به بیا راشم بچ کېدی څنګه شو لږ په تفصیل سره زمونږ د قوم ته لږ هدایات ورکړئ چې د زړونو د بیماریانې ډېرې زیاتې شولې نو تاسو خو وختي بلا سیزونه بیان کړئ چې د هغې د وجې نه کېږي خو لږ بیا زه وایم چې که د پروګرام چې په دې منځ کې څوک راغلی چې هغه ته پته ولګي چې موږ د دې بیمارو نه د بچ کېدو د بحیثیت ډاکټر تاسو سره یو عام سړي ته مشوره ورکړئ دفتر ته ځي پټي ته راځي په بازار کې ګرځي یو عام سړی دی هغه ته څه احتیاط پکار دی بس
بدی کې مونږ چې کومې ډاکټران کم خبرې کوو نو مونږ څوک د خپل ځان نه کوي ټیک ده دا چې په انسانانو باندې کم ریسرچ شوي هغې نه چې کوم هغوی تشخیص راغستی مطابق مونږ مریض ته مشوره ورکوو چې دا شیزونه ستا دپاره ښه دي چې وکړي چې کوم ستا د زړه نه بیماریانو نه بچ ساتي ټیک ده چې په هغې کې ما تاسو ته ووایي چې روزمره زمونږ څنګه ژوند تېرېږي ټیک ده چې پای کې آیا مونږ کټ والا کېناستلو والا کار ډېر کوو بالکل ورزش نشته که ناست یو په کټ کې نور سوري کورسای والا کار کوو ټیک ده خوراک څنګه کوو مونږ شوګر خپل چیک کوو ته شته پته چې زموږ شوګر شته او که نشته زموږ بلډ پریشر شته او که نشته دي سیګرټ وغیره څوک څکي او که نه څکي سیګرټ څومره نقصان دی ډېر زیات څومره سلیکټ زمونږ ډېر ځوانان د سټایل د وجې نه سیګرټ کې دا اخیری تپوس مې پروډوسر صاحب راته ویل څومره نقصان سیګرټ صرف دا چې دی سیګرټ چې کوم ریسرچ خبرې کوو نو دا انډیپینډنټ ریسک فیکټر دی دې مطلب دا چې دی د وجې نه انسان ته رګونو بیماری راځي دا د ریسرچ نه شوی دی ټیک ده ځینې دا وي چې ځینې بیماریان یو ځای شي او اثر پیدا کړي سیګرټ چې دی کنه دا یوازې ستا د زړه بیماري شروع کولی شي ډېره زیاته مهرباني ډاکټر یاسر بلال صاحب پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي کې د زړونو غټ ډاکټر یې ډېره مهرباني بیا به یو پیره تاسو راولي ان شاء الله نور په دې شو باندې به خبرې کوو ډېر خوند کو نور موضوعات باندې هم خبرې کېدې شو دا په بنیادي توګه د زړونو هغه بنیادي څیزونه چې موږ تاسو ته نن کوشش وکړو چې په دې پروګرام کې موږ تاسو ته ووایو لږ احتیاط کوئ او په احتیاط کې لږ ورزش کوئ او د خوراک په خصوصي توګه خیال ساتئ خپل کوربه له حاضرۍ ته اجازه ورکړئ الله پامان